السلام علیکم ګرانو ملګرو، ستړي مشه په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. ګرانو ملګرو، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، دا نړیوال جام په لوبو کې افغانستان 13 ورځ بنگلاديش ته په زړه پورې ماته ورکړه. لومړی سر کې د افغانستان د کرکټ مینوالو او ټولو د کرکټ لیدونکو ته د افغانستان دغه بریا ډیره مبارک وي. د افغانستان لپاره دغه بریا ځکه ډیره مهمه او ضروري وه چې افغانستان په لومړي ځل وشوی کولای د نړیوالو شلوریزو لوبو سیمې فاینل ته لار پیدا کړي. د افغانستان ترڅنګ دغه لوبه د بنگلاديش، افغانستان او استرالیا لپاره هم مهمه وه، په دې وجه چې افغانستان که چیرته دغه لوبه بنگلاديش ته په لوړ توپیر بایللی وی د بنگلاديش چانس جوړېده، او که په ډېر کم توپیر بایللی وی د استرالیا چانس جوړېده. خو افغانستان وشوی کولای چې دغه لوبه له بنگلاديش څخه وګټي او په دې ګټې سره وشوی کولای چې ډایرکټ د نړیوال جام سیمې فاینل ته لار پیدا کړي. افغانستان په لومړي ځل د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل سره وشوی کولای چې د شلوریزو لوبو د نړیوال جام سیمې فاینل ته لار پیدا کړي. افغانستان به په راتلونکي لوبه کې چې له سویلي افریقا سره ترسره کیږي، دغه لوبه د افغانستان په وخت سهار 5 بجې پیلیږي. افغان لوبډله تر دې وړاندې د دوی نړیوال جام خورا مهمې پیاوړې لوبډلې له ماتې سره مخ کړي. په لومړۍ ګروپي لوبه کې د نیوزیلینډ او سره په دوهم راوند کې استرالیا ته ماتې ورکړه، او پرون افغانستان د بنگلاديش په ماتولو سره وشوی کولای چې د نړیوال جام سیمې فاینل ته لار پیدا کړي. تر دا مهال د افغانستان ملي لوبډله د یوې پیاوړې او خورا غښتلې لوبډلې په څیر په دې لوبو کې لوبېدلې. د افغانستان ملي لوبډلې هر یو لوبغاړي خورا زیار ویستی ترڅو افغانستان ملي لوبډله تر دې ځایه ورسوي. په لومړي سر کې هم ګوربز او ابراهیم زدران د دوی د اوپننګ جوړه یا هم د دوی د اوپننګ ریکارډ تر اوسه په دې نړیوال جام کې نه دی مات شوی. ورسره د بالینګ په برخه کې محمد نبی، راشد خان، نوین الحق او فضل حق چې د نړیوال جام غوره وکټ اخیستونکی دی یا هم تر ټولو زیات وکټ اخیستونکی دی، ډیر ښه ځلیدلي. افغان ملي لوبډله به سبا په سیمې فاینل کې له افریقا سره یا هم سویلي افریقا سره لوبه ترسره کوي. افغان ملي لوبډله د بالینګ په برخه کې په سویلي افریقا باندې خورا غښتلې ښکاري. د افغانستان ملي لوبډلې د بریا په هیله له تاسو ټولو څخه هم نړۍ مننه. تاسو ټولو ته ښه وخت.